ته راشه چې دا ټولې فلسفې د عقل پرېږدو، ته راشه چې دا ټولې فلسفې د عقل پرېږدو، ته ما سره لږ کښېنه چې قرآن مخې ته کېږدو. بس دغه یو قانون دی د الله د احکاماتو، خبرې دې کې نشته بې دلیله د جذباتو. دا زه او دې دواړه چې کوو دا خو بدعت دی، راځه قرآن ته راشه فصاحت دی بلاغت دی چې موږ څومره ګران کړی دی، دا دین دومره آسان دی، نور پرېږده بس یو خدای دی، یو رسول دی، یو قرآن دی. ما وکتو الف نه تر والناسه زړه دې خلاصه، بې وله بې ابهامه بلا جبر بې لباسه. دا تاسو خو د ځان نه روایت پکې پیدا کړل، زما غوندې ناپوهه او کامله متبا کړل. دا تاسو چې کوئ هغه خو دې کتاب کې نشته، په یو صورت کې نشته، چیرته یو حساب کې نشته. زه تاسو یرولی یم د خدای او د قهار نه، زه پوی کړم دې کتاب د خپل رحیم او د غفار نه. ته راشه لږ زما سره چې کینو ورته دواړه، د دې کیسې نه لرې چیرته دشت او پر شاړه. ما بیا وکاته بیا وکاته بیا وکاته ځان ته، د خیال په سمندر کې ور پرېوتم بیان ته. زیارت او د قبرونو پرستي خو پکې نشته، زیارت او د قبرونو پرستي خو پکې نشته، خبرې په دلیل د بدماشي خو پکې نشته. ته ګوره د پیرانو بندګي خو پکې نشته، اسلام او د مذهب دکانداري خو پکې نشته، صفا سوتره بیان د غلطي خو پکې نشته، په بل د الزامونو ازادي خو پکې نشته. چې خدای شته نو د ځمکې خدایي خو پکې نشته، چې خدای شته نو د ځمکې خدایي خو پکې نشته. والله د زیارتونو ملنګي خو پکې نشته، د خویندو په جایداد کې حق تلفي خو پکې نشته، یو بل ته زړه کې پټه پالیسي خو پکې نشته. هر څه د پاک الله دي، دولتي خو پکې نشته. په غم کې د حلوا وریځو دي ګونه پکې کوم دي، درې ورځې د مړو رواجونه پکې کوم دي، بې سوچه بې دلیله تهمتونه پکې کوم دي، چې کېږي په لالچ داسې منځونه پکې کوم دي، مخصوص د یوې ورځې خیراتونه پکې کوم دي، ثابته کړه ته ماته تعویضونه پکې کوم دي. په دې کې خو د بانک روزګار حرام دی دلته کېږي، په دې کې خو یې لیکلي چې هر څه به حسابېږي. بیا ولې بې پوښتنې پیغلې ژاړې او ودېږي، بیا ولې د 8 کالو ماشومه بدنامېږي. په دې کې نه په زر نه په ډالرو عقیده شته، په دې کې یو انسان دی نه سني شته نه شیعه شته، د تور او سپین د ذات او پاک خبرې پکې نشته، د خان او د غریب بېلې سندرې پکې نشته، په دې تنخوا 5 موټرې پکې نشته، یو مري له لوږې بل سره ډالرې پکې نشته. دوه ورونه په یو کور کې بیلول پکې پیدا کړه، د خدای په ځمکه کرښې جوړول پکې پیدا کړه، په دې پیسو د خدای کعبې ته تلل پکې پیدا کړه، نو حرمت ته پوښتنې سرتورول پکې پیدا کړه. کنځل چې څوک کوي نو پیغمبر وایي خبیث دی، زما خبره نه ده، دا د خوږ نبي حدیث دی، که تاسو په دې نه ځئ نو بیا دا منافقت دی. په دې کې خو انسان کافر کول د الله کار دی، په دې کې خو د دې خبرو خدای سره اختیار دی، دا نه د پیرخانو د تعویضونو کاروبار دی، او نه زموږ د سود او زیان دکان دی، نه روزګار دی. په دې کې خو د قتل او قتال اجازه نشته، په دې کې خو د خپل ځان نه د خیال اجازه نشته، په دې کتاب د نفع او د مال اجازه نشته، په دې کې انسانانو نه د سوال اجازه نشته. تو لګوه بې دلیله اور په دې کې کوم ده، ته پورې کړه په سپینه لمن تور په دې کې کوم ده، د خدای ځمکه د کال په اجاره په دې کې کوم ده، ولور په دې کې کوم ده، او بدل په دې کې کوم ده، یو مري او ته یې وکړه تماشه په دې کې کوم ده، د اوږې نه تو واړوه تنبه په دې کې کوم ده، چې مړ شي بیا کفن پیچنده په دې کې کوم ده. په پلار پسې د ګونه نمایش ته زر او زور ده، په دغه یو خیرات 2 کاله سل نه هر مړیږي. ګاونډ کې دی د قام بچي له لوږې هلاکېږي، ګاونډ کې دی د قام بچي له لوږې هلاکېږي.